لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترم اوریدونکو، تیر سبق کې مونږه سلور حرفونه ویلي: ح، خ، دال، ذال. دا سلور حروف مونږ ویلي او ستاسو نه د تم او امید ساتم چې ان شاء الله تعالی زما د مهنت او د خواري په دې باندې به تاسو اوبو به نه لو کوئ او تاسو هم چې کوم د خپل مهنت او خواري کوئ او ان شاء الله په دې خو مهنت کړئ. نن درس کې به هم موږ سلور حرفونه وایو: را، زا، سین، شین. دا سلور حرفونه به وایو. د دې مخارج درته ذکر کوم چې دا حرفونه د کم کم ځای نه ادا کیږي. اولنی حرف ته را، د دې مخرج د ژبې سر او مخامخ مینځ. دا د ژبې سر دی او دا مینځ دی. داسې د ژبې مینځ. دا چې کله مخامخ برنو سلورو غاښونو سره چې هغې ته ثنایا علیا او رباعي ویل کېږي، دغې سلورو غاښونو په سرونو کې په نرمۍ سره ولګي نو د دې نه را ادا کېږي. دا سلور غاښونه: یو، دوه، درې، څلور. دا د ژبې سر چې کله د دې سلورو غاښونو په سرونو کې په نرمۍ سره ولګي نو د دې نه را ادا کېږي. را په بعضې حالتونو کې پور ویلی کېږي، غټه ویلی کېږي، په بعضې حالاتو کې نری ویلی کېږي. هغه انشاءالله په خپل ځای باندې به وایو. ورپسې حرف دی زا. دا د کوم ځای نه ادا کېږي؟ نو برني دوه غاښونه او لاندني دوه غاښونه. دا برني دوه غاښونه او لاندني دوه غاښونه. دا چې کله د یو بل سره ولګي یا یو بل ته نږدې شي نو چې داسې ولګېده یا یو بل ته نږدې شي نو د ژبې سر به راواخلي. دا د ژبې سر او د دې غاښونو په سرونو کې به ولګي نو د دې نه به زا ادا کېږي. صرف دا دا ته ادا کېږي. دا آ چې کوم دی تاسو ته ما ویلي دا خو په الف کې تېر شوي وو چې دا آ اواز دا به چې کوم دی په اوا کې ختموي. ګورئ: زا، زا. ټیک شو. نور بله طریقې هم بعضې علماو ذکر کړې ده چې کله د ژبې سر چې کله د لاندني دوو غاښونو سره ولګي نو هغه وي چې د دې نه زا ادا کېږي. د ژبې دا سر دی دا چې کله د لاندني دوو غاښونو سره ولګي نو د دې نه زا ادا کېږي. دا طریقه هم ټیک ده که څوک په دغه دا ما چې کومه طریقه وي په دغه ادا کولی شي یا دا دویمه طریقه ادا کولی شي. دا دواړه ټیک دي. ورپسې لفظ دی سین. سین لفظ او بیا ورپسې دی شین. نو سین د کوم ځای نه ادا کېږي او شین د کوم ځای نه ادا کېږي؟ نو د ژبې دا سین چې دی نو دا هم د زا د مخرج نه ادا کېږي. نو گویا کې د زا او د سین یو مخرج. سین دا څه وایي او د زا مخرج درته وي هغه د سین هم مخرج دی. ورپسې دی شین. دا شین حرف چې دی دا د جیم د مخرج نه ادا کېږي. د جیم مخرج
هغه ما تاسو ته ویلو چې کله د ژبې منځ دا د برې تالو سره په سختۍ سره ولګي د هغې نه جیم ادا کېږي نو دغسې د هغې نه شین هم ادا کېږي دا د ژبې منځ دی دا چې کله د برې سخت تالو سره په سختۍ سره ولګي د دې نه به جیم هم ادا کېږي او دغسې شین به ترېنه هم ادا کېږي دا د شین مخرج شو خو یاد ساتئ د شین لفظ چې کله ادا کوئ نو د دې نه به د سیټۍ اواز وباسئ داسې شین دا زمونږ نننی سبق شو او د الله تعالی نه تمه او امید ساتمه د اجر او ثواب او ستاسو نه دا تمه او امید ساتمه چې تاسو به انشاءالله تعالی په دې باندې محنت کوئ کوشش به کوئ او دا مخارج او حروف به زده کوئ